کوله، هغوی د رسول الله د خاندان توهین او سپکاوی نه کول، هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بې-عزتي د ناموس نه کوله. خو نن هغه بې وجدانه، هغه بې ضمیره راولاړېږي، د رسول الله د ناموس توهین کوي او موږ یې دفاع کوو، بیا موږ ته وایي دا پیتنه ده. هغه بې وجدانه راولاړېږي، د رسول الله په امهات المؤمنینو په لورانو باندې بد و رد وایي او موږ یې دفاع کوو، وایي دا پیتنه ده. خبردار، په الله قسم چې ژوندی یم، په وس او طاقت کې مې که مو پرېږدمه، تر څو چې مو د رسول الله له خاندان له توهین نه لاس نه وي اخیستلی، تر څو چې مو د رسول الله د ناموس له توهین نه لاس نه وي اخیستلی، تر څو چې مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه له توهین او له سپکاوي نه لاس نه اخیستلی. بار بار مو درته ویلي دي اختلاف مو پر دې نه ده در سره. ای د متعې زامنو، ای له متعې نه پیداوارو، د رسول الله د ناموس توهین پرېږدئ. موږ په زنده‌باد، په صدارت، په صدراعظمي، په مرداباد باندې اختلاف نه در سره لرو، په ځمکه باندې اختلاف نه در سره لرو، په هېڅ شي له تاسې سره اختلاف نه لرو. داسې غلي سئ لکه هندوان چې غلي دي، له هندوانو سره موږ کار نه لرو، ځکه د ما د رسول الله د خاندان توهین نه کوي. موږ له یهودو او نصاراو سره په دې ځای کې کار نه لرو، ځکه یهود او نصارا د ما د رسول په خاندان باندې تیری نه کوي، د ما د رسول الله د ناموس توهین او سپکاوی نه کوي. تاسو چې د ما د رسول د ناموس توهین او سپکاوی کوئ او بیا یې زه دفاع کوم، ولې زاړئ؟ ولې فریادونه کوئ؟ نن خو حسینیاتو کې ناست یاسته، نن مې په کربلا کې لیدلاسته، په کربلا کې دعاګانې کوئ، وای خدایه، وای یا زینب، وای یا زینب، یا حسین، وای په ټیک ټاک کې یو ملا پیدا سوی، موږ ترېنه خلاص کړی. دا د تاسې غیرت ده، دا د تاسې ایمان ده. امام حسین خو د کافرانو په مقابله کې سرونه ورکول، تاسې اله بېله لاړ سئ بت پرستي شروع کړئ. دلته میدان ته ولې نه راښکاره کېږئ؟ ولې په میدان کې نه راځئ؟ زینب علیه السلام ته ورځئ، حسین رضی الله عنه قبر ته ځئ. دغه مو غیرت پاتې سول؟ وای په دې میډیا کې یو ملا را پیدا سوی ده، یا زینب، یا حسین، د موږ مدد وکړه، د موږ ځوانان ترې راوساته، د موږ ځوانانو ته نجات ورکړه. دا غیرت مو پاتې سول؟ څوک چې د رسول الله د ناموس توهین کوي تیار سئ، څوک چې د رسول الله د بیبیانو د امهات المؤمنینو توهین کوي تیار سئ، څوک چې د رسول الله د یارانو د صحابو توهین کوي نو بیا تیار سئ، بیا زړاوي مه رالیږئ، د مرګ اخطارونه مه رالیږئ وغیره وغیره نور کارونه. دا ګز، دا میدان، یوازې مو مخالفت د رسول الله په خاندان در سره ده، یوازې مو مخالفت د رسول الله په امهات المؤمنینو در سره ده. غوږونه مو خلاص کړئ، وایه وریا ټول به را یو ځای سئ. ای د بړه چنار زنادقه وه، ای د متعې اولاده، ټول به له مفتیانو سره را یو ځای سئ، له مشرانو سره به مو را یو ځای سئ او هلته به ویډیو جوړه کړئ چې نور موږ په صحابو کار نه لرو لکه هندوان چې ورباندې نه لري، نور موږ په امهات المؤمنینو کار نه لرو لکه یهود چې ورباندې نه لري، نور موږ په امهات المؤمنینو کار نه لرو لکه عیسویان چې ورباندې نه لري. کله چې داسې ټولو مشرانو، ټولو دغو زنادقو چې چا د ما د پیغمبر د ناموس توهین کړی، چا د ما د پیغمبر د امهات المؤمنینو توهین کړی، چا د ما د پیغمبر د صحابو توهین کړی، ټول به راولاړ سئ او د ټولو مسلمانانو په مخ کې به داسې ویډیوګانې نشر کړي. بیا مو غیرت لرو، ایمان لرو، وجدان لرو چې کله مو خولې بندې کړلې موږ به بیا په تاسې باندې کار نه لرو. دا په خلاصو غوږونو واورئ، تر څو چې مو د رسول الله توهین، دا د تاسې ایمان او غیرت ده. په لایفونو کې راسئ، عکسونه راوځړوئ، کنځلې کوئ، اهل بیت ګټئ، بله د اهل بیتو در وګرځه، د اهل بیتو دفاع کوئ. یوازې په متعه کې، په صیغه کې مو امامان او اهل بیت منلی دي، نور مو په څه شي کې منلی دي؟ راسئ دا ګز، دا میدان، په الله قسم که اهل بیت منئ، په الله قسم که رسول الله منئ، په الله قسم که امام علي منئ، په الله قسم که امام حسن او حسین منئ. امام علي د موږ ده، امام حسن د موږ ده، امام حسین د موږ ده رضوان الله علیهم اجمعین. راسئ، ولې مو یو کس دومره نر ندر پکې پیدا کېږي چې تاسې په کوم ځای کې امام حسن او حسین او امام علی رضوان الله علیهم اجمعین وعلیهم السلام ومنلی دي؟ دا یوه خبره، دا په خلاصو غوږونو واورئ. په میډیا کې دا خبره مه کوئ چې والا دا فتنه ده، دا کنځلې به بندې کړو وغیره. نه، په میډیا کې به کنځلې نه بندوي،
په خلاصو غوږونو یې واوره. اول به دې له هغو خبیثانو را شروع کوي چې چا اول د موږ د ګرانې مورجانې د عایشې رضی الله عنها توهین کړی ده. هغسې صدر ورته وایاسته د ما دا ویډیو تر هغو خبیثانو ورسویه چا چې اول د عایشې رضی الله عنها توهین کړی، چا چې اول د صدیق اکبر توهین کړی، چا چې اول د عمر الفاروق توهین کړی ده. تر هغه کسانو په میډیا کې دا کمزوري خلق موږ ته مه رامخکې کوئ، په میډیا کې دغه ځوانان موږ ته مه رامخکې کوئ چې ووایي والله موږ به په میډیا کې کنځلې بندیکونه په منبر به دې بندوې، په جلوسونو کې به دې بندوې، مسیران به دې بندوي. کله چې بند کړل بیا په میډیا کې کار اسانه ده، په میډیا کې به بیا خود به خوده بندیږي. له هغه ځایه یې بند کړه. تاسې نن ما ته وایې ما چې نن د ګرانې مور دفاع وکړله پیته نه کوم؟ ای بې ایمانو بې وجدانو، زه چې نن د خپلې ګرانې مور د رسول الله د بیبي د رسول الله د فامیل د رسول الله د ناموس دفاع کوم پیته نه کوم؟ تاسې لعنت ورباندې وایې، تاسې د زنا تهمت العیاذ بالله ورباندې لګوې، دا پیتنه نه ده. خو زه چې نن دفاع کوم پیتنه سوله. تاسې ابوبکر ته کافر وایې دا پیتنه نه ده، تاسې عمر ته کافر وایې دا پیتنه نه ده، خو زه چې دفاع کوم پیتنه سوله. دا ځان و مال و وینه مې ټول د رسول الله تر صحابه و قربان ده. موږ په توهین نسي راګرځولی. د اهل سنت والجماعت همدغه زمریانو د صحابه و د دفاع کوونکو د رسول الله د ناموس د دفاع کوونکو دوی په دې کنځلو توهین و سپکاوی نسي راګرځولی. دا مې هغه پیغام و چې دوی در د غوږونو پورې ور ورسویه، تر دې غوږونو پورې. تاسې په منبر د ما په مور د اهل سنت والجماعت په میندو د مؤمنانو په میندو لعنت نه ویلی، نن به دغه غار ته نه راتللی. تاسې د ابوبکر و عمر باندې د کافر خطاب لعنت ور باندې نه ویلی، نن به دغه ځای ته نه راتللی. دا خو یو مؤمن پیدا سوی ده، دا خو نن دا بیچاره پیدا سوی ده، یو کمزوری د صحابه و دفاع کوونکی. الله به نور زمریان درته را پیدا کړي، تر موږ نه ډېر غیرتمند به وي، تر موږ نه ډېر عزتمند به وي، تر موږ نه ډېر علما به وي، تر موږ نه ډېر بهادر به وي. دا به درته را پیدا سي. بیا به څه کوئ؟ دا خو یې شروع ده. لا تاسې لږ په الله قسم، په الله قسم دا خبر می واوري، په قسم سره درته وایم که مولدي رزالت نه لاس وانخليه، که مولدي فسق و فساد نه لاس وانخليه، که مولدي د رسول الله د خاندان له توهین لاس وانخیستل، د دې د رسول الله د امهات المؤمنین له سپکاوي نه مو لاس وانخیستل، د رسول الله د صحابه توهین نه مو لاس وانخیستل، نور بم پسې ذلیله کیږي، نور بم پسې تباه کیږي. دا یاد وساتئ. د موږ مخالفت له تاسو سره په تجارت باندې نه ده، په زمکو باندې نه ده، د رسول الله په ناموس باندې ده، د رسول الله په ناموس. تاسو د موږ توهین و سپکاوی کوئ که نه؟ نو د موږ توهین و سپکاوی څه شی ده؟ د متعې اولاد چې تاسو د رسول الله ناموس نه پیژنئ، تاسو د رسول الله خاندان نه پیژنئ، تاسو د رسول الله ناموس، تاسو د رسول الله بیبیانې پرې نه ښودلې، نو زه څوک یم؟ د ما ناموس څه شی ده؟ د ما فامیل بیا څه شی ده؟ د رسول الله فامیل ته تاسې د رسول الله یاران، هغه صحابه چې خدای ذوالجلال په ټولو آسماني کتابونو کې صفت کړی ده، هغه مو پرې نه ښودل. موږ څوک؟ قدرمندو دوستانو، نن موضوع په دې ده د دوی دغه دروغجن ملایان خو نه ورته وایو، خو دغه د یهودو په قدم روان